بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسې د صحت او عافیت په هیله نن به ان شاء الله د سورة الاحزاب شپږم آیات څخه مخته ځو او نور به وایو. لومړی به د دغو راتلونکو آیاتونو تحت اللفظ ترجمه وایو او سخت لغاتونه به زده کړو، جمله بندي به زده کړو. د هغه څخه وروسته ان شاء الله سبب النزول او همداسې د دغو آیاتونو ما بعد هغه تفسیر به وکړو ان شاء الله. النبي اولا بالمؤمنین، النبي د الله رسول کوم چې دلته د محمد صلی الله علیه وسلم څخه مطلب دی اولا بالمؤمنین، دی وړ دی، لایق دی، په لوړه رتبه کې دی، بالمؤمنین د مؤمنانو څخه یا د مؤمنانو په پرتله. نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، د دوی د ځانونو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو د نفسونو یا د مؤمنانو څخه اعلی دی. و ازواجه، او میرمنې د الله د رسول، میرمنې د الله د رسول امهاتهم مندې دي یا مور دي د دغو مؤمنانو. نبی د مؤمنانو د نفسونو یا نبی د مؤمنانو څخه اعلی دی، اولا بالمؤمنین دی. او ازواجه، د ده هغه میرمنې امهاتهم مندې دي د دغو مؤمنانو. و اولي الارحام، خاوندان د خپلوۍ یا هغه ستاسې خپلوان، بعضهم ځینې د دوی اولا برتره دي، لوړ دي، ببعض په ځینو کې، فی کتاب الله د الله په کتاب کې، من المؤمنین د مؤمنانو څخه، والمهاجرین او د مهاجرینو څخه، الا ان تفعلوا مگر ان تفعلوا چې تاسې ترسره کړئ وکړئ، الی اولیائکم ستاسې و خپلو دوستانو سره یا خپلو خپلوانو سره، معروفا نیکي یا احسان. کان ذلک فی کتاب، کان ذلک فی الکتاب مسطورا، پر تحقیق سره دا په کتاب یا لوح محفوظ چې دلته مراد دی هلته وختي لا لیکل شوي وو. واذ اخذنا، کله چې موږ واخیستل، من النبیین د رسولانو څخه، میثاقهم هغه وعده یا عهد، ومنک او ستا څخه، د الله رسوله محمد صلی الله علیه وسلم شي، ومن نوح او د نوح علیه الصلاة والسلام څخه، وابراهیم وموسی وعیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام، د دغو ټولو څخه. واخذنا او موږ واخیستل، منهم د دوی ټولو څخه، میثاقا عهد، وعده، غلیظا سخته او ټینګه وعده، یعنی په اصطلاح وایي په قسم سره وعده، په عهد و په محکمه وعده موږ کله چې د دوی څخه واخیستله. یسأل الصادقین عن صدقهم واعد للکافرین عذابا الیما، د دې لپاره چې الله پاک وپوښتي د صادقینو څخه، عن صدقهم د دوی د رښتینولۍ، واعد للکافرین عذابا الیما او تیار کړی دی، برابر کړی دی، اعد برابر کړی دی، للکافرین و کافرونو لره، الله پاک عذابا الیما دردناک او سخت عذاب. نو راځئ شروع کوو یې د الله قول چې وایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی په رښتیا سره اولا بالمؤمنین من انفسهم، دی برتره دی، وړتره دی د مؤمنانو څخه د دوی پر نفسونو باندې، یعنی د مؤمنانو څخه نبی هغه برتره دی. همداسې احکام القرآن للجساس، یو ډېر هغه مؤثر کتاب دی د احکام القرآن کې، په هغه کې هم بیا دا موضوع داسې تشریح شوې ده، انه احق بان یختار ما دعا الیه من غیره وما تدعوه الیه انفسهم، یعنی دا نبی کوم چې الله پاک هم ذکر کړی چې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم، د دې ترجمه یې داسې کړې ده چې وایي دا نبی خودن دی دا حق الله عز وجل ورکړی دی تر څو و مؤمنانو ته هغه څه وښیي کوم چې ته یې غواړي، یا هغه څه
کوم چې مؤمنان یې کوي هغه ورته وشي. یعنی د مؤمنانو اختیارات یو نبی کولی شي په خپل لاس کې واخلي، لکه څنګه چې همداسې اوس موږ د اسلام پر دین باندې روان یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم موږ ته کوم ارشادات کړي دي، کوم مفاهیم موږ ته راښولي دي، نو دغه مفاهیم موږ پر ځای کوو او بیا دا چې دی اولا بالمؤمنین دي، نو په دې سبب موږ د ده مفاهیم اخلو، د ده هغه کوم ارشادات وو، هغه کوم نور موضوعات کوم چې د احکامو په ډول دي هغه موږ ته راپاته دي، او یا سنتونه دي او یا هم د ژوند د طریقو څخه دي، هغه ټوله موږ عملي کوو. النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم، حتی زموږ د ځانو څخه موږ ته هغه اولا دی. په سنن ابو داود کې هم همداسې ذکر شوي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد. حدیث شریف دی هغه داسې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه ستاسې د پلار په منزلتو په درجه کې یم، په داسې ډول سره چې یو خو هغه اصلي پلار دی کوم چې هغه زوی ته هغه د جسماني وجود په اصطلاح وایي هغه د فزیکل وجود د پلار له جسمه څخه راوتلی او هغه څخه اشتقاق شوی، بل یعنی هغه کومه تربیه او شفقت چې پلار په دې دنیا کې ورسره کوي، دا خو د پلار هغه په اصطلاح وایي منزلت او درجه شوله او دا د هغه ښېګڼې د اولاد سره وه چې په دې دنیا کې راغلی. ولې د الله رسول بیا هغه معنوي پلار کوم چې بیا د راتلونکي دنیا دپاره کوم چې هغه اخري او دایمي دنیا ده، د هغه دنیا دپاره موږ ته خپل منزلت راکوي، موږ ته په هغه دنیا کې کور راکوي. نو په دې سبب باندې انما انا لکم بمنزلة الوالد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسې لره ستاسې د پلار په درجه کې یم. نو دلته هم الله پاک چې فرمایي چې وایي النبي اولا بالمؤمنین، النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم، نو دلته هم دا خبره صدق کوي چې نبی د الله رسول د مؤمنانو څخه یا د مؤمنانو د نفسو څخه هغه اولا دی، هغه برتره دی. پسې د الله قول دی وازواجه امهاتهم، میرمنې د دې نبی، ازواجه میرمنې د الله د رسول، امهاتهم میرمنې د مؤمنانو دي. النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، د الله د رسول میرمنې چې دي هغه د مؤمنانو مندې دي. یو خدا دی چې د دوی د تعظیم او د اجلال او د دوی د لوړوالي او د عزت له کبله دوی ته امهات ویل سوي دي، مندې ویل سوي دي د مؤمنانو. عموما چې موږ په عادي مجالس کې هم یادوو چې ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین خدیجة الکبرى، همداسې موږ د دوی سره د مور لفظ یادوو د هغوی د تعظیم او د هغوی د اجلال لپاره. ولې بله خبره د تحریم نکاح دپاره هم ده، یعنی چون چې د مور سره څوک نکاح نسي کولی، همداسې د الله د رسول میرمنې هم د مؤمنانو مندې دي، نو نسي کېدای او په هغه وخت هم حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات څخه وروسته نسي کولی مؤمنان یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواجو څخه په نکاح کې، نو د دوی د اجلال او تعظیم لپاره او همداسې تحریم نکاحهن دپاره دلته الله پاک ذکر کړي دي امهاتهم، یعنی مؤمنانو مندې. بیا الله پاک فرمایي واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین. د دې بیا داسې موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله چې مهاجرین راله د انصارو سره ګډ شوله، نو الله رسول به د دوی ترمنځ اخوت او د ورورولۍ هغه تړونونه په اصطلاح وایي لاسلیک کوله، یا بیا د دوی ترمنځ تړونونه کوله. بیا به د دغو تړونونو په اساس باندې مهاجرینو او انصارو وروڼو تر داسې حده پورې چې وکانو یتوارثون علی ذلک، د دغو تړونونو په اساس به د دې سره سره چې اولو الارحام دوی نه دي په اصل کې، یعنې دوی د خپلوۍ خاوندان نه دي، نه پلار دی، نه زوی دی، نه ورور دی، د هغه سره سره وکانو یتوارثون علی ذلک، میراث بین په دغه په اساس باندې وړي. یعنې داسې قوي اخوت و د ورورولۍ تړونونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو او انصارو ترمنځ جوړ کړل چې انصارو خپلې شتمنیانې د مهاجرینو سره وویشلې، د هغو سره یې شریکې کړلې او همداسې حتی تر دې اندازې پورې چې دوی په میراث کې لا دوی ته حق ورکول. نو بیا یو اعرابي او صحرایي داسې و چې مهاجرینو سره یې دا میراث نه کوي شریک، پس له ډېره وخته څخه د اخوت د تړون،
چون چې مهاجرینو او همداسې د انصارو هغه اصلي قریبان رالل و مځکې ته د اصلي قریبان یې راورسېدله او هغوی اوس ورسره ګډ شوله، نو بیا د الله د امر دا و چې و اولو الارحام هغه خاوندان د خپلوۍ ستاسې بعضهم ځینې د دوی اولا لوړ دي یا برتره دي ببعض په ځینو سره فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین، د الله په حکم او د الله په کتاب سره د مؤمنانو او د مهاجرینو څخه. یعنې ستاسې خپل خپلوان کوم چې هغه تاسې ته ډېر نږدې چې هغه اولو الارحام هم موږ پېژنو چې څوک دي، یعنې زموږ خپل خپلوان هغه د عامو مؤمنانو او عامو مهاجرینو څخه و انصارو ته نږدې دي. یعنې انصارو ته تر ټولو برتره کسان د دې دپاره چې میراث ورکړي عام مؤمنان او مهاجرین نه، بلکې اولو الارحام دي، هغه د دوی نږدې خپلوان دي. نو دلته الله پاک هغه حکم په اړه فرمایي چې اولو الارحام بعضهم الاولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین. نو اوس نو هغه اولو الارحامو ته هم هغه برتري و د میراث حق ورکول سو پر عامو مؤمنانو او مهاجرینو باندې، او دوی ته د لوړوالي هغه مرتبه ورکول سوله چې دغه اولو الارحام یا خپلوان چې دي هغه د عامو مؤمنانو او مهاجرینو څخه لوړ دي او دوی ته باید میراث ورکول سي. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، الا ان تفعلوا مگر که چیرې تاسې وکړئ الى اولیاءکم ستاسو خپلو هغه اولیاو ته یا خپلو قریبانو ته معروفا نیکي ورسره وکړي. نو د قتاده رحمه الله څخه داسې روایت دی چې الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، د دې حکم داسې دی چې مطلب یې داسې دی للقرابة من اهل الشرك وصیه ولا میراث لهم، یعنی کافرانو هغه خپلوان چې ستاسې کوم چې په شرک کې دي، یعنی هغه خپلوان ستاسې کوم چې هغوی مشرکان دي، هغوی سره هم تاسې کولی شئ نیکي وکړئ، مګر للقرابة من اهل الشرك وصیه، تاسې کولی شئ د وصیت په ډول سره دوی ته د قرابت کوم چې تاسې قرابت ورسره لرئ بیا تاسې کولی شئ د وصیت په شکل سره دوی ته هغه خپل کوم مال چې درته پاته دی هغه ورتسلیم کړئ یا ورکړئ. د میراث په ډول سره قریب کوم چې اهل شرک یا مشرک هغه میراث نشي وړلی، فقط کوم چې دی قریب دی او بیا دی مشرک دی د وصیت په ډول سره دی کولی شي هغه مال یوسي. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، کوم اولیا چې ستاسې مشرکان دي د هغوی سره تاسې معروف او نیکي کولی شي. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، په تحقیق سره دغه حکم دغه د الله احکام چې کوم بیان شوي دي هغه په کتاب کې اختلا مسطورا لیکل شوي دي. د دې د مخه چې دا موضوعات ذکر شي، د دې مخه هر څه د مخه څخه په لوح محفوظ کې دا هر څه لیکل شوي دي کوم چې هغه د الله کتاب او د الله هغه د لیکلو ځای دی. واذ اخذنا من النبیین میثاقهم، کله چې موږ د نبیانو څخه هغه د دوی وعده واخیستل، هغه سخته وعده، ومنک او ای رسول د الله محمد صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې تاسو هم دا وعده واخیستل، ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا، موږ د دې څخه سخته وعده واخیستل. ګورې دغه اولو العزمه پیغمبران هم که چیرې بیا پوښتنه یو څوک ورڅخه وکړي چې د اولو العزمه پیغمبران څوک دي، دغه څو کسان به ورایاد کړي: د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی، عیسی، دغه کسان چې دغه اولو العزمه پیغمبران دي. نو الله پاک هم په سورة آل عمران کې دا بیان کوي او د دې وعدې په اړه داسې فرمایي چې وایي دغه قول او اقرار یا دغه وعده چې ما تاسو څخه واخیستل چې تاسو به یو د بل تایید کوئ او د دین په قایمولو کې او د الله تعالی د پیغام په رسولو کې، د الله کوم پیغام چې قرآن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مربوط، او همداسې نور کوم کتابونه چې دغو اولو العزمه پیغمبرانو ته ورکول شوي دي، د هغوی څخه دا اقرار او دا قول اخیستل شوی دی چې د دوی به یو د بل تایید کوي او د دین په قایمولو کې او د الله د دغو پیغامونو په رسولو کې به هیڅ نقص او قصور نه کوي، هیڅ هغه کموالی یا هیڅ نقص به نه پکښ کوي. نو دغه هغه وعده وه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، د دې دپاره چې وپوښتي الله پاک د صادقینو څخه د دوی د صدق و رښتینولۍ په اړه، وأعد للكافرين عذابا أليما، او تیار کړی دی الله پاک عذاب
سخت عذاب، دردونکی عذاب او کافرانو ته. نو د دغه قول او اقرار سره مطابق د انبیاو د هغوی په ژبه او د هغوی په توسط باندې الله پاک دغه احکام تر خلکو پورې ورسول او بیا یې وفرمایل چې د هر یو څخه بیا بېلې بېلې پوښتنې هم کوي تر څو هغه په اصطلاح وایي د صادقانو هغه صداقت او رښتینولي پاتې سي او ښکاره سي او منکرین او کافران چې دي هغو ته سخت عذاب ورکول سي. وروسته نو بیا انشاءالله په بل درس کې د سورة الاحزاب هغه کوم مین موضوع اصلي موضوع کوم چې د خندق جګړه ده هغه موضوع شروع کیږي. نو در بل درس پورې پر الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.